نه مخکې چې د ښځو به میاشتنی مریضي راغله، ښځې له کوره ویستلې، له کوره یې ویستلې، وایي ته نجسه یې. لور به چې پیدا شوه ژوندي یې ښخول. دا خو سردار د کونین، خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم، چې مونږ ته دغسې دین راوړی. دا چې په دین کې ما او تا تشدد کوو، په دین کې ما او تا انحراف کوو. زه ټولو هغه خلکو ته وایم چې د الله روی وکئ، دین نه خنجر مه جوړوئ چې خلک دین پرې نږدي. دین د مینې دین ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت زمونږ دپاره رهدار ده، لارښود ده، چې په ژوند کې څومره تکلیفونه تیر کړي دي او څنګه خلک دعوت کړي دي اسلام ته. د شفقت او د مهربانۍ دین ده. دې دین نه دا شی مه جوړوئ چې بس چا معمولی وش بس دا کافر سو، وش دا ملحد سو. نو چې داسې کوو خو مونږ د ورځې په میلیونونو خلک د ورځې له اسلامه باسو. امر بالمعروف، خلک دین ته راوبولئ، نیکۍ ته یې راوبولئ، په ښه طریقه یې راوبولئ، تر څو مو خپل مسؤلیت ادا کړی وي. خلکو ته اصلي دین، یو به وایي دا بریالوی ده، بل به وایي دا شیعه ده، بل دا حنفي ده، دا بریالوي ده، او دا وابي ده، او دا ګروګانې په اویا ګروګانې په مونږ کې جوړ شوي دي. یو بل تکفیرو، یو بل تکفیرو د شخصي منافعو په خاطر باندې له خلکو مو حلال او حرام ورکړي. بیبیشي تکنزا کوي جنرال صاحب د لاندې حضرت بیبیشي رضی الله تعالی عنه تکنزا کوي باندې که بلاک یې که بلاک یې جنرال صاحب اجازه یوه خبره وکړه. یوه خبره شپونکی صاحب یوه خبره زه یوه جالبه یوه جالبه زه نن ورته وایم دغه دی ما نه خفه سه ودرې یو دقیقه صبر وکړه. نه شاهینه زه خفه کېږم نه جنرال صاحب یوه خبره درته وکړم. جنرال صاحب یوه خبره درته وکړم فقط وبخښه ډېر. زه دلته په دغه میډیا کې دا څلور ساعته د خلک څارم چې څوک دین ته توهین کوي، قرآن ته توهین کوي، او څوک د قرآن او د دین خلاف دي. هغه خلک ټول زه پیژنم، ځکه ما ته دا خبره وکړه. کنې والله که مې دا په ذهن کې م راځي زه یو مسلمان ورور ته د غلطه خبره وکړم چې څوک د دین خلاف کار کوي. ما تا نه دا د دین خلاف ده. ما داسې درته حاجي شاهینه داسې ده ښه چې مونږ ته کفر او اسلام همدا خپل مبارک دین راښودلی ده. ته فکر وکړه که طالبانو په زندان کې هغه زندانیانو سره د اسلام د اصولو خلاف چلن کړی وای، هرګز به هغوی نه و مسلمانان شوي. که طالبانو د امریکانو د اشغال په وخت کې هغه برطانوي ښځې سره د اسلام د دین خلاف عمل کړی وای، په والله که هغه ښځه مسلمانه سوی وای. دوی د کفر په تاریخ کې راوښیي چې یو زنداني د دوی په زندان کې کلمه ویلې وي. دوی د صلیب او د دیموکراسۍ په تاریخ کې راوښیي چې د دوی په زندان کې د یو مسلمان کافر شوی وي، د دین د قبول کړی وي. زه به په زرګونو مسلمانان درته وښیم چې د دوی له زندان نه وتلي دي، د سنګر ته تللي دي، بیرته په شهادت هم رسېدلي دي. دوی د په ګونتانامو، باګرام، پل چرخي او نور د دوی د تعذیب زندانونه چول، یو مجاهد یو مسلمان دی راوښیي چې هغه د صلیب دیموکراسي او د صلیب دین او د عیسویت منلی. زه به د اسلام په تاریخ کې سلګونه زندانیان درته وښیم چې په کفر کې زندان ته تللي او مسلمانان له زندان نه وتلي دي، او یا له زندان نه وروسته مطالعه کړې د اسلام قبول کړی ده. زما خو داسې دین ده، زما دین، زمونږ اسلامي نظام، زمونږ اسلامي قوانین هغه چا منلي دي مسلمانان شوي د اسلام په زندان کې و، ولې چې هغه سره پیغمبري اخلاق شوي دي. زما د پیغمبر امتی ور سره د اسلام په چوکاټ کې
عمل کړی د الحمدلله نن هغه مسلمانان شوي دي. زه به درته په زرګونو عیسویان په اروپا کې دغه فهیم شینواری ناست ده چې په میاشت کې او په کال کې د اسلام کلمه وایي، جومات جوړوي، راځي ښه مسلمانان ته جوړېږي. که دروغ وایم دغه نه پوهېږي، هغه تر ما او تا ځکه هوښیار دي چې د قرآن دین هم بیا مطالعه کوي. ګوري چې دغه خلک په دغه رقم ته روان دي، دا څه رقم دین ده راځه. نو بیا هغه د وادم کوي، نکام کوي، که څوک یې نو سره مني، دومره لویه قرباني ورکوي، خپل بچي، خپل مور و پلار هر څه پرېږدي. زه پیژنم، زما دوستان دي چې په جرمني کې په لندن کې برټش ښځې کړي دي، انګریزانې، هغوی چې دین منلی د پلار له کوره ویستلی، مور یې ورسره ستړې مسې کوي، کور ته یې نه ورځي، وایي ته مسلمانه سوې، د پلار کره چې ځي حرام نه خوري، وایي د خنزیر غوښه نه خورم. داسې مسلمانان سوي دي. خدای مو غرق که، ما اعتراض دارم خداوند شما رو زه جنرال صاحب زه د یوه خبره کومه دغه دی ماشاءالله دی جنرال صاحب مخ نه در پورې کوو چې دغه ووایي چې یاره خو کومې خبرې دی چې وکړې دا داسې خبرې دي چې یعنې ډېر څوک یې نشي کولی. هغه زه کله کله فهیم ته چې دا خبره کومه چې جنرال صاحب ته موږ چټي جنرال نه وایو، په خپل لیاقت یې جنرالي اخیستې ده. زه د نن یوه جالبه خبره درته کومه جنرال صاحب، سهار دلته خو ښځې ټولو مسجدو ته راځي، په جامه باندې لمونځ کوي، بیا د دې ښځو مسجد چې وي د دې نارینهو د مسجد په څنګ کې وي، خو لږ داسې دغه د په چاپ طرف کې کویت کې کوم جي کې ولې جومات ته ښځې ځي؟ ولې ځي؟ ښه ودرېږه، دغه هغه چې ځي ولې نه ځي هغه باندې زه رغږم د نن جالبه درته وایم. دا جواب زه نه لرم چې ولې ځي ښه کوي یا بد کوي. زه درته جواب درکوم. ښه ودرېږه. نو غوغا جوړه شوه په سهار لمانځه کې، د دې ښځو د طرفه غوغا جوړه شوه. نو وایي څه خبره ده؟ خو بالاخره د دې مسجد شیخ چې و هغه پوښتنه وکړه، وایي څه شی دی، څه خبره ده؟ دغه کمې ښځې چې مسجد ته راغلې وې دوی ووی چې دلته یوه ښځه راغلې ده، فکر کوم امریکایي ده، دا غیر مسلمه ده او موږ سره په لمانځه کې شریکه شوې ده، دلته هغه ته راغتلې ده. هغه بیا چې کله شیخ ووی چې ښه څه زه د دې سره خبرې کوم پروا نه لري، هغه چې کله شیخ خبرې ورسره وکړې نو د نور خلک دلته ټول په مسجد کې سره های نتار. خو بالاخره شیخ چې کله واپس راغی، شیخ دې خلکو ته ووی چې وایي ښځې سره زه وغږېدم، وایي ښځې وی اوله ورځ نه ده، زه وایي په حجاب کې دا څه موده کېږي چې دلته راځم او دلته لمونځ کوم او ډېر داسې سکون راته حاصل شوی دی چې نور هر ځای ته لاړ شم سکون مې نه وي، خو چې دې ځای ته راشم سکون راته پیدا شي. نو بیا شیخ ورته ویلي و چې ته اسلام قبول که، انشاءالله چې خدای کې ته به نور به هم سکون درته حاصل شي، بیخي به د مصیبتو د هغه نه به خلاصه شي. نو هغې ورته ویلي و چې زه ما اوس مطالعه شروع کړې ده، په اسلام کې مطالعه شروع کړې ده، زه مطالعه کوم، خو تاسو ما پرېږدئ چې زه دغه هغه ته راځم، دلته زه د قرآن تلاوت اورم او مسجد ته راځم. نو دغه د تا په خبره پورې چې دغه دلته څوک وایي چې زه مثلا په قرآن باندې انتقاد لرم او زه په دین باندې انتقاد لرم، ځکه چې په دین کې دغسې دي او په دین کې دغسې دي. نن د دنیا کافر هغه کافر چې هغوی تر دکتورا تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي دي، هغوی راځي په اسلام کې مطالعه کوي، هغوی راځي په اسلام باندې ځان ته تسکین ورکوي. لیکن هغه څوک چې په اسلامي کورنۍ کې پیدا شوي ده، هغه په دروغ باندې چې صرف د دې په خاطر چې دا څنګه هغه خپل خواهشاتو ته آزاد شي، خپل څنګه ځان ته غلار خلاصه کړي، د دې په خاطر باندې اسلام پر یخی دی چې دا ډېر د تعصب ځای دی، دا فقط یوه بهانه ده، نه د قرآن نه تنګې شوي دي، نه بله فقط دغه د خپل نفسي خواهشاتو دپاره ځان ته لاره هواره کړې ده تر څو هغه لاره ورته ازاده وي. جنرال صاحب ګورئ ښه، دغه افغانان دغه خلکو ته پکار ده چې په غربي هیوادونو کې اوسېږي خپل اخلاق باید سم کا، په محمدي اخلاقو باید شو. زما هلته ګاونډیان دي جنرال صاحب، زه دا نه چې ګونې زه دوی پورې مخ کړم، زه دوی ته دا ثابتوم چې موږ مسلمانان او افغانان موږ مرسته کوونکي یو. په خدای باندې باور وکړئ، زما یوه ګاونډۍ د زړه ښځه ده او هغه چې کله سودا لکه راغیستې او هغه واګن کې راکاږي، زه یې ورسره په زینه باندې خېږوم، ما ته کوم پیسې نه راکوي، یو روکم مننه ما نه کوي،
پاور وختونو کې زه نه پېژنم ماته چې د کوم ځای ترکی عربي ما ورته منه زه افغان یم دومره خوشحالي وکړه چې د حد نه زیات خبره دا ده چې موږ او تاسو په دغه ملکونو کې باید خپل اخلاق دومره محمدي کړو دومره اسلامي کړو چې دا خلک متاثر شي جنرال صاحب بله خبره پرون په امریکا کې ټرمپ چې دی هغه چې په امریکا کې څومره مسلمانان دي ټول راغونډ کړي او غونډه ورته